الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ورور پښتنه کړي چې شعر په اسلام کې څنګه دی. شعر چې د نوع د کلام او د خبرونو ده. حسن او قبیح او قبیح او د خاصه کلام په دې کې خده او قبیح ده. نو د دې بنه صفات په خپل ذات کې کیږي او نو په دې بیان دومره ده چې موږ به ګورو مضمون د شعر دی. شعر څنګه دی؟ شعر کې د غیرت خبره وه یا د تعلیم خبره وه یا داسې نظمونه علماو لیکلي چې هغه کې یو متن هغې راټول کړی یا یو علم راټول کړی. دا په خپل ذات کې ډېر ښه کار دی او دا یې د اسانۍ دپاره کړی او خلکو ته شعر په اسانۍ یادېږي. دې وجې نه امام ابن قدامه رحمه الله فرمایي وليس في بعض الشعر خلاف. د شعر په مباحوالي او رواوالي کې هېڅ اختلاف نشته دی. وقد قاله الصحابة والعلماء او دا صحابه هم ویلي دي علماء هم ویلي دي. بیا د عربي شعر کې عموما ځکه لوستلی کېږي چې هغې باندې لغت پېژندلی شي او په هغه لغت باندې قرآن او حدیث ولاړ وي. هر چې د پښتو شعر دی یا نور شعر دی که د ژبې د پراختیا لپاره یا د مضبوطوالي لپاره په دغه نیت باندې به اباحت یا حماسي شعرونه هغې به اباحت یا یو بل یو مباح او جایزه خبره نو هغې کې مشکل نشته دی. که چېرته شعر کې داسې راشي اسراف راشي دروغ راشي داسې خبرې راشي هغې کې شهوتونه د ځوانانو چې راپارول کېږي یا که چا بدنامې لګولی کېږي چا پسې بدي بیانېږي نو دا قسم شعرونه به بدي. الله فرمایي والشعراء یتبعهم الغاوون. د شاعرانو تابعدار ګمراهان دي. بیا وروسته به استثنا کړې ده للذین آمنوا وعملوا الصالحات. هغه کسان چې ایمان او عمل صالح کوي د الله ذکر ډېر کوي او د خپل شعر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د دین اسلام لپاره بدله اخلي نو دغه ښه خلک دي. او کوم احادیثو کې چې د ذم او بدي راغلی ده نو هغې کې مقصود علما وایي چې دې کې اکثار او ډېروالی دی. که څوک ډېروالی کوي په دې شعر کې نو دا به بیا ناروا وي. وجه دا ده دا شعر دومره ډېر کوي چې نه د قرآن نه خبر شه نه د سنت نه خبر شه نه په دین پوه شه. او کله ناکله شاعران داسې کار کوي چې د ځان نه قصې کوي ډېر پلانکي زه تللی وم او ځواني مې و دا مې و هغه مې وکړه دا ټول ناروا دي. او عموما دا کوم شعرونه چې اوس د سندرغاړي وایي یا دا اوسني زموږ او ستاسې په ټولنه کې خلک یې اوري نو دې کې هېڅ خیر نشته دی او بلکې ګناه ده پکې ځکه دې کې څه د خیر خبره نشته ټول د شهوت د غلبې دپاره او د زور دپاره دغه شعرونه استعمالېږي. والله اعلم وصلی الله تعالی